أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اول آیاتونو کې اثبات د توحید وکړل شو، بیا تصدیق د رسالت بیان شو، داینه پس بیا د توحید د غدو دلایل وضاحت وکړل شو. نو دی آیت کې دوباره د نزل علیک الکتاب دوباره مزید وضاحت بیانېږي. گویا چې دا د تصدیق رسالت مزید وضاحت کوي او پدې کې د نجران چې کوم وفد راغلی و او هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بحث کړو په عیسایت باندې، نو د هغوی د ځینو غلطو خبرو جواب هم کولی کیږي. نو فرمای هو الذی، الله تعالی هغه ذات دی، انزل علیک الکتاب چې پتا باندې کتاب قرآن پاک نازل کړی دی، منه آیات محکمات، ځینې پدې کتاب کې پدې قرآن پاک کې ځینې آیاتونه هغه دي چې هغه ښکاره معنی والا دي، لفظ هم واضح دی او معنی هم واضح ده، مراد هم واضح دی. دیتا محکمات ویلے کی هن ام الکتاب، دغه آیاتونه چې د کمو آیاتونو معنی واضح ده او مراد بالکل صفا ده، دا د کتاب د قرآن پاک اصل له دغه کې چې کم احکامات بیان شي دي، بس دغه د قرآن پاک مقصد دی. و اخر متشابهات، او ځینې آیاتونه او نور آیاتونه متشابهات دي. متشابه یو شانواله، مشابهت ته وایي، یعنی یو لفظ راغلی دی او د هغې معنی چې ده د هغې دا معنی ظاهري طور باندې د یو بلې معنی سره مشابهت خوري، لکه ید الله، د الله تعالی لاس، وجه الله، مخ د الله تعالی. نو دا الفاظ راغلي دي چې د دې الفاظو مشابهت هغه د داسې معنیو سره دی لکه د انسان مخ او د انسان لاس، د دې سره د دې مشابهت دی په معنی کې، حالانکه د دې مراد او کیفیت هغه د دې نه ډیر زیات بدل دی. هغه داسې کیفیت دي او داسې مرادونه دي چې هغه زمونږ دپاره په هغې پوهېدل دا ممکن دي نه. نو دې ته متشابهات وایي. دغه متشابهاتو کې خو ځینې
داسې آیاتونه چې د هغې معنی هم موږ ته نه معلومه، لکه الف لام میم، دا هم یو آیت دی، دا متشابه دی، دې ته متشابهات ویل کېږي. د دې موږ ته سره معنی نه ده معلومه. بعض داسې چې د هغې معنی خو موږ ته معلومه وي، لیکن د هغې په مراد او په مقصد موږ نه پوهېږو. بعض داسې چې د هغې په کیفیاتو باندې موږ نه پوهېږو، لکه وجه الله، ید الله، دا اوس داسې هغه الفاظ دي چې د دې معنی خو موږ له راځي، لیکن دا ده چې د دې په کیفیت باندې او په مراد باندې موږ نه پوهېږو. نو فرمایي چې الله تعالی هغه ذات دی چې نازل کړی دی په تا باندې کتاب. په دې کتاب کې ځینې آیاتونه هغه دي چې د هغې معنی بالکل واضح ده، او دغه واضح معنی والا آیاتونه چې دي دغه د دې کتاب اصل دی. هن ام الکتاب، دغه د دې کتاب اصل دی او مقصد دی، او په دې باندې عمل پکار دی. او اخر متشابهات، او نور آیاتونه پکې داسې شته چې هغه متشابه دي، د هغې خو یا معنی چاله نه ورځي، که معنی ورځي خو د دغه معنی مشابهت د بلې معنی سره دی، نو هغه ظاهري مشابهت دی، او د هغې کیفیات مراد چې دی په هغې الله تعالی پوهېږي، په هغې باندې بندګان نه پوهېږي. نو فرمایي فاما الذین فی قلوبهم زیغ، نو هغه کسان چې د دوی په زړونو کې کوږوالی دی، په زړه کې کوږوالی دی، ګویا چې د هغوی غلطې ارادې دي. دا کوږوالی څه ته وایي؟ لکه یو سړی ځان مشهورول غواړي، یو سړی ځان له ډله جوړول غواړي، یو سړی خپل علمی استعداد او صلاحیت چاته ښول غواړي، یو سړی خپل قابلیت او گهرایی هغه خلکو ته ښکاره کول غواړي. نو دغه محکمات چې د هغې معنی خو بالکل واضحي، پایو خلک پوهېږي، ته پای کې خپل علمی استعداد، عقلی صلاحیت، د علم گهرایی چاته نشي ښوولی. اخو واضح الفاظ دی او واضح معنی ده، د هغې نه چې کوم احکامات معلوم شي دي هغه بالکل صفا دي، نو ته پای کې نه اختلاف جوړولی شي، نه پای کې ته څه ناشنا خبره کولی شي. خو کم آیاتونه چې متشابه دي، نو فرمایي چې په دغه متشابه آیاتونو کې بیا هغه خلک چې د هغو په زړونو کې کوږوالی دی، دا کوږوالی د څه دی؟ یا خپله ځان له ډله جوړول چې ما ته هم خلک مشر وی، یا ځان له یو چې دی نو خلکو د خپل علمی استعداد ښودل، علمی گهرایی ښوول، بای زما دا عمل خو ټول خلک کوي، ما ته پکې پټې پټې خبرې نورې هم معلومې دي، دا خلک چې څه کوي دا غلط کوي، ما ته صحیح طریقه معلومه ده. خپل یو انفرادي شان جوړول، خپل یو انفرادي حیثیت په خلکو منل، دغې ته زیغ وایي. نو فرمایي چې هغه خلک چې د هغو په زړونو کې زیغ دی، د هغو په زړونو کې کوږوالی دی، د شهرت، د خپل قابلیت ښودل یا ځان له ډله جوړول، دا کوږوالی پکې دی. یعنې که مونږ په خپل پښتو کې وایو، نو مونږ وایو د چا په زړه کې چې غلطه اراده ده،
حرامي توب دی. نو فرمای فیتبعون دغه خلق ورپسې کیږي ما په هغه آیتونو پسې تشابه چې هغه متشابه دي منه د دې قرآن پاک نه. په قرآن پاک کې او په شریعت مبارکه کې احادیث مبارکه کې کم احکامات چې واضح دي هغه به دې نه چیړي ځکه هغه خو هر چاته پته ده بس دا حکم دی او دغه معنی ده پای کې خو دې څه علمي ګهرۍ نشي ښوولی خو چې کم آیتونه متشابه دي نو دوی به کم خلکو په زړونو کې چې زیغ دی کوږوالی دی دوی به لګېدلي ما په هغه آیتونو پسې تشابه منه چې هغه د دې قرآن پاک هغه آیتونه چې هغه متشابه دي د هغې معنی واضح نه ده نو دی به یو ناشنا مسله بیان کی او هغه به په یوټیوب باندې او په فیسبوک کې ورکي چې بای دا چل خودیسی نه دی دا خودیسی دی نو بیا به خلک حیراني چې هلکه دا تر اوسه پورې دا څومره علما چې دي دا نه پوهېږي دا پکې جو ډېر زیات ستر عالم دی او دی پکې جو یاره ډېر زیات پوهېږي دې ګهرایۍ ته خو تر اوسه پورې لا څوک نه رسېدلي د ده سمجھ ګوی چې هغه ډېر زیات سیوا دی